بسم الله الرحمن الرحیم. دوستانو سلامونه او نیکې هیلې. نن موږ تاسې کور ډیزاین ویو په مایکروسافت ورډ کې. ملګرو تاسو ته معلومه ده چې دا د ایټ سیریز ده، ایټ everything about technology. په everything about technology کې موږ غواړو چې په عملی پروژو باندې کار وکړو. مثلا موږ تاسې مایکروسافت ورډ ویو. مایکروسافت ورډ کې موږ څه جوړولی شو؟ موږ تاسې کولی شو کور پیج جوړ کړو. کور پیج نارمل موږ تاسې څه ته وایو؟ نارمل کور پیج ویل کېږي د کتاب پوښ ته. د کتاب پوښ موږ تاسې ډیزاین کولی شو. اوس دلته اساسي خبره دا ده کله چې موږ تاسې وایو چې په مایکروسافت ورډ کې موږ جوړول کوو. ګورئ زما د زده کړې فرمول تاسو ته معلوم دی، ما ویلي دي چې موږ د LP2 فرمول په واسطه باندې کولی شو زده کړه وکړو. L زموږ مطلب دی لرنینګ، یو لومړی پی زموږ مطلب دی پریکټس، دویمه پی د زموږ مطلب پروډکشن. که چیرته موږ تاسې هر پروګرام که هغه د کمپیوټر هر پروګرام وي او یا په عام ژوند کې موږ تاسې ژوند کوو، هر څه چې موږ تاسې ترسره کوو، هر څه چې موږ او تاسې ترسره کوو یا هر څه چې موږ تاسې زده کوو پروډکشن باید ولري. مطلب یو محصول باید موږ تاسې وړاندې کړلی شو. نو په ورډ کې هم دا ایټ پروګرام رامنځته کول زموږ همدا هدف دی چې په دې کې زده کوونکي وکولی شي زموږ سکل سنټر ته دلته راشي، په هغې کې دوی پروډکشن ورکړلی شي. دوی دلته سیمینار وګوري چې سیمینار څنګه جوړیږي، څنګه موږ یو ډیزاین باندې کار کوو، څنګه موږ په یو پروګرام باندې کار کوو، یا څنګه مثلا کور پیج دی، کور پیج موږ څنګه جوړوو، کوم اصول باید د کور پیج دپاره موږ تاسې په نظر کې ونیسو. نو دا څیزونه صرف د دې په خاطر دي چې زده کوونکي زموږ او ستاسې اکټیو شي یا موږ تاسې ټول په ټوله کې وکولی شو اکټیو شو، فعال شو. زده کړه موږ تاسې هغه څه چې زده کوو باید نورو خلکو ته ور ورسوو. یوازینی مطلب زموږ د پروډکشن څخه همدا دی. که زه مثلا ورډ مې زده وي، اصل کې خبره دا ده که دا مې زده وي او صرف ځان سره مې ذهن کې وایم چې ورډ مې زده دی، ورډ مې زده دی، ورډ مې زده دی، د دې هېڅ فایده ونه شوله. موږ باید د پروډکشن په شکل باندې یعنی یو ډیزاین جوړ کړو، هغه فیسبوک کې خلکو سره شیر کړو، یو ډیزاین جوړ کړو ملګري ته یې ورکړو، یو ویډیو یې جوړه کړو. مطلب د علم خپرول زموږ مطلب دی. پروډکشن څخه مطلب دلته د علم خپرول دي. هغه څه چې موږ ته زده کړه دا باید موږ خپور کړو. دا چې موږ خپور کړو نو موږ سبا مجبوریږو چې یو د دې نه یو متفاوت شی زده کړو، هغه هم همداسې خپروو. نو تاسو وګورئ څومره یو بهترین سایکل او دوران د علم جوړیږي. تاسو فکر وکړئ که زموږ په ټولنه کې 10 نفره داسې موږ را پیدا شو چې موږ روزانه یو ډیزاین جوړ کړو، موږ تاسې روزانه یو سیز پروډیوس کړو. هر مطلب کمپیوټر صرف مهم نه دی، که زه د اقتصاد زده کوونکی یم، زه باید په خپله برخه کې یو څه پروډیوس کړم، هغه که د ویډیو په شکل وي، هغه که د لیکلو په بڼه باندې وي، هغه که د عملي کار په بڼه باندې وي. مطلب یو نوښت باید زه وکړم روزانه. نو تاسو وګورئ زموږ په ټولنه کې څومره یو بهترین پرمختګ راځي. د ورځې 10 نفره که موږ یو، د ورځې 10 ډیزاینه شول، 10 ضربې د کال 360 ورځې راځي، 3600 ډیزاینه موږ تاسې 3600 زما خولې ته همیشه ډیزاین راځي، 3600 پروډکشنه موږ ورکولی شو، 3600 محصوله موږ ورکولی شو. نو دا فکر وکړئ که 100 نفره وي، که 1000 نفره وي، موږ تاسې یو ډېر متفاوت تغییر په خپله ټولنه کې راوستلی شو. تر څو پورې چې صرف زموږ او ستاسې زده کړه د دې په خاطر باندې وي چې صرف ځان سره یې کېږدو او ذهن کې دا ووایو چې احمد باید ما څخه ډېر پوه نه شي، دغه څه چې زما زده دي هغه باید زه دوی ته ورنه کړمه، نو یا بیرون یې راونه باسم، نو د دې فایده څه شوه؟ خبرونو ته وړل د علم ضرورت نشته. موږ تاسې باید دلته دا وکړو چې دا کوم ژوند موږ تاسې سره دی، کوم موقع موږ تاسې سره ده، د دې موقع څخه په استفاده باندې موږ تاسې باید روزانه یو محصول ورکړو، روزانه یو پروډکشن ورکړو. نو کور پیج موږ تاسې د کتاب پوښ عامه اصطلاح کې ورته وایو. د کتاب پوښ دپاره ځینې ډیزاین دپاره ځینې رولز دلته ما لیکلي دي. کیپ اټ سمپل. هڅه به باید وکړو چې کله موږ تاسې د کتاب د پوښ ډیزاین کوو، کیپ اټ سمپل، ډېر ساده باید وي. داسې نه وي چې مطلب ګاډ وډ شیونه هم پکې ور اچولي وي، مفهوم حد اقل نه ورکوي، نه، ډېر زیات سمپل وي باید. دویم ما لیکلي کلر 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 څخه مطلب دا دی رنګونو باندې باید ډېر فوکس وشي. داسې رنګونه ملګرو باید استعمال شي چې هغه رنګونه ډېر ښکلي وي. دریم ټایپوګرافي. ټایپوګرافي څخه مطلب زموږ لیکل دي.
کوم لیکل چې موږ کوو سایز باید مناسب وي، کوم لیکل چې موږ کوو فنټ باید مناسب وي، رنګونه باید مناسب وي، او اخري کې نو یور بوک د کوم کتاب ته چې تاسو ډیزاین جوړوئ د دې په اړه باید تاسو پوه اوسئ. داسې نه چې کتاب مو یو څه وي او تاسو هلته تصویر داسې مثلا کتاب موږ لیکو د کمپیوټر په اړه او هلته مو تصویر اچولی وي د نباتاتو، داسې باید ونه کړو. هر ډیزاین چې موږ تاسې کوو هغه باید منظم موږ وپېژنو چې څه شي دپاره ډیزاین کوو، کتاب د څه په اړه باندې دی، یا دغه چپټر د مضمون چې موږ د دپاره ډیزاین کوو دا د څه په اړه باندې دی. دا یوه خبره. بله مهمه خبره ملګرو دا ده چې دغه فایل کوم چې ستاسو مخکې اوس زه دا تشریح کوم د پاور پوینټ فایل دی، دا به هم تاسو ته په همدغه کور پیج کې چې کوم د مایکروسافټ ورډ دپاره موږ د ایټ پروګرام لرو که نه، پی وي اس خو تاسو پېژنئ، پاورفل ویډیو سروس خو زموږ عمومي سروس پروګرام دی. د دې څخه غیر د ورډ په پی وي اس کې دننه به د ایټ په نوم باندې، دې نه وروسته به تاسو په ټولو کورسونو کې د ډي ټي پي انشاءالله موږ دا د لګیا یو پی وي اس 2.0 باندې کار کوو. نو پی وي اس 2.0 کې دا ده چې موږ ایټ پروګرام په هر مضمون کې یا په هر کورس کې اضافه کوو. په ایټ کې به څه وي؟ ایټ کې به داسې وي چې دې کې به پروجیکټس وي، نارمل به دلته پروجیکټس وي. اوس مثلا په کور پیج باندې زه غواړم 3 پروجیکټس ډیزاین کړم، نو د مایکروسافټ ورډ داخل کې به د ایټ په نوم فولډر وي، د ایټ په فولډر کې به د کور پیج بیل فولډر وي، په هغې کې به مکمل څومره پروجیکټس ترسره شوي وي د هغې ویډیوګانې، دویم د هغې د ورډ فایلونه، دریم د هغې د پاور پوینټ فایلونه. دا فایلونه به تاسو ته پراته وي، د دې به ګټه څه وي؟ موږ تاسې به ډېر په اسانه کولی شو هغه ډیزاین وګورو چې په داخل کې څه شوي دي، کوم فعالیتونه ترسره شوي دي. نو انشاءالله 2.0 پی وي اس چې کله لانچ کوو موږ خو ټول زده کوونکي به د دې نه خبر هم شي، خو دغه سلسله به زموږ انشاءالله په وینډوز کې، په ورډ کې، په ایکسل کې، په پاور پوینټ کې، په فوټوشاپ کې، په کورل ډرا کې، په مطلب د ډي ټي پي انټرنیټ کې، د ډي ټي پي په ټولو پروګرامونو کې به موږ هڅه کوو چې کوم عملي پروجیکټس چې موږ ترسره کوو هغه ټول هلته څنګه کوو، موږ ځای په ځای کوو. نو امید دی چې ملګرو تاسو دې درس څخه ډېر څه زده کړي وي. نو راتلونکي ویډیو کې به موږ د یو کور پیج ډیزاین کوو، په هغې باندې به کار. بسم الله الرحمن الرحیم. دوستانو سلامونه او نیکې هیلې. په دې ویډیو کې موږ تاسې کور پیج ډیزاین، لومړی قسم ډیزاین وایي، تاسو په سکرین باندې دا ډیزاین وینئ. زه غواړم همداسې یو ډیزاین ترتیب کړو. نو د دې لپاره موږ تاسې راځو ورډ پروګرام ته. ورډ پروګرام کې موږ تاسې خپله صفحه خلاصوو. بلینک ډاکومنټ لی آوټ ته راځو، دې ځای نه موږ تاسې سایز اخلو A4 او بیا مارجن ته راځو او اخر کې راکوزیږو کسټم مارجن. یعنی دغه مارجن خو تاسو پیژنئ، مارجن ټول څنګه کوو؟ صفر کوو، صفر مکمل. دې نه وروسته اوکې کوو. یعنی موږ کونج پورې حق لرو چې ډیزاین وکړو. عادي ډول زموږ ستاسې مارجن یو انچ 4 طرفونو ته زموږ پاتې وي، دلته اوس موږ 4 طرفونو کې کار کوو. د ډیزاین ته راځو. لومړی په دې ډیزاین کې تاسو ګورئ داسې یو شیپ راخیستل شوی دی، دلته تاسو وینئ یو خړ غوندې سطحه تشکیل کړې ده. موږ تاسو څه کوو؟ انزرټ، د دې ځای نه یو شیپ راخلو. دا شیپ داسې رسموو او کږوو یې په دې شکل باندې. دا راوړو دې کونج ته او د دې ځای څخه لاندې داسې کشوو او بیا یې مکمل څنګه کوو؟ داسې کوچنی کوو. کله چې موږ دلته برابر کړو راځو شیپ آوټلاین، نو آوټلاین، او د دې شیپ داخل ته کلر ورکوو، داسې یو خړ غوندې رنګ ورکوو چې صرف معمولي په دې ساحه باندې څنګه شي؟ یو رنګ احساس شي. دویم سټپ کې دلته تاسو وګورئ شیپونه راخیستل شوي، دا یو شیپ دی، دا شیپ رسم شوی دی، دا هم شیپ دی. وروسته بیا موږ کولی شو په دې کې څه راوړو؟ یو تصویر راولو. نو نن درس موږ تاسې ټول د ریکټانګل څخه جوړو. انزرټ ته زه راځم، د دې څخه شیپ را اخلم، دا یو شیپ، دا مې راوسته. دې ته راځم، رنګ ورکوم نو فل او فل رنګ ورکوم تور، بیا داسې تاوو. کله چې مو تاو کړو ته راوړو دلته یږدو په دې شکل باندې. خپل ډیزاین دلته موږ تاسې ګورو، وینئ داسې مو ایښی دی. دا بل مو د دې نه لږ ذره کم دې خواته جوړ کړی دی
نو دا مو چې دلته کله کېښودو بیا د دې موږ یو کاپي اخلو کنټرول ډي. کنټرول ډي په واسطه موږ د دې یوه کاپي واخیسته او دا مو دلته کېښودله په دې شکل او دا د دې ځای نه څنګه کوو داسې غټوو. تاسو ګورئ دې طرف کې هم دا ایښودل شوی غټ شوی دی، بیا یو دلته ایښودل شوی کوچنی بل دلته ایښودل شوی دی. نو موږ څه کوو د دې یو کاپي اخلو کنټرول ډي او دا راوړو دلته ایږدو، د دې اندازه داسې وړوکې کوو په دې شکل. بیا د دې یوه کاپي اخلو کنټرول جمع ډي دا دلته ږدو، د دواړه یو برابر کوو او د دویم ډیزاین چې دی دا نسبتا د بل ته لږ ذره څنګه دی غټ دی. زه فکر صحیح موږ دا لږ ذره کوچنی کوو داسې چې ډېر باید غټ نشي. دا دې خواته وړو، دا هم دې خواته نږدې کوو چې لږ فاصله موږ ته پیدا شي، دا دلته ږدو او دې ځای نه څنګه کوو داسې وړوکی کوو یې. په دې شکل مو دا برابر کړه. کله چې مو دا برابر کړه دغه بیخي وړوکی دی داسې نری او دا بل لږ معمولي غټوو چې دا نسبتا هغې ته لږ غټ شي. په بل سټپ کې موږ تاسې دغه ساحه جوړه کړې ده، دغه لاندې چې کومه یوه تاسو وینئ دا یوه دا مو څنګه جوړه کړې ده. دا موږ تاسې راځو په اصلي ډیزاین کې دې طرف ته زموږ دا لږ دې خواته راوتی ده داسې په دې شکل او د دې موږ تاسې یوه کاپي اخلو کنټرول ډي دا دلته راجګوو، دې سره برابروو کوچنی کوو دې ډیزاین سره او دا دې خواته راوړو. که موږ تاسې دا دواړه لږ وړوکو هم بده نه ده داسې دا به لږ غټ کړو، دا مو دلته کېښودو. په دې شکل مو دا ډیزاینونه څنګه کړل ترسره مو کړل. دلته هم همداسې دي. په دې ځای کې دا یو ډیزاین زموږ دې طرف نه لږ غټیږي بیرون طرف ته داسې راوتی دی په دې شکل باندې صحیح دی لږ غټ شوی دی. بل موږ تاسې څه کړي دي دلته یو بل شیپ مو دې ځای څخه اخیستی دی د دغه شیپ په امتداد سره، یعنې څه شوي دي موږ تاسې د دې شیپ یوه کاپي اخلو کنټرول ډي او دا راوړو د دې شیپ په امتداد داسې مو دلته څنګه کړی دی غټ کړی مو دی. په دې شکل باندې او لږ د دې ډیزاین دې خواته راوړو. د دې څخه وروسته بیا لاندې موږ هم یو شیپ اخیستی دی، که فکر مو کړی وي دې ساحه کې هم موږ یو شیپ اخیستی. نو دې دپاره موږ څه کړي دي دغه شیپ را اخلو د دې یوه کاپي اخلو کنټرول ډي دلته راوړو صحیح شو، یا دا لږ ذره داسې غټوم دلته دا راښکته کوم صحیح شو. دې ساحه کې دا به مکمل راښکته کړو داسې به ځای په ځای کړو په دې شکل. دا مو دلته کېښوده دا مو دلته ځای په ځای کړه. دغه شیپ کې ماته لږ ذره ستونزه برېښي دا به دې خواته برابر کړمه داسې او لږ به شاته راولو چې دې سره ډیزاین څنګه شي برابر شي په دې شکل باندې. دا ټول شیپونه دي، شیپونه موږ تاسې دلته برابر کړل کېمښودل. دا یو شیپ 2 3 4 5 6 دا مو کېښودل. یو وړوکی شیپ باید دلته پاس هم کېښودل شي. نو موږ څه کوو د همدې یوه کاپي اخلو کنټرول ډي او دا راوړو دلته ایږدو داسې دا مو دلته ځای په ځای کړه. وګوره دا شیپونه موږ تاسې کېښودل. د شیپونو څخه وروسته موږ تاسې راځو دلته وګوره یو واړه واړه شیپونه مې دلته ایښي دي 1 2 3 4 دا شیپونه ما کوم ځای نه راوړي دي. انزرټ دې ځای نه سره اخلم ریکټینګل را اخلمه او دې سره شفت نیسمه چې مربعي ډول باندې رسم شي. دا د مربع په شکل مو رسم که. د دې آوټلاین ته راځم نو آوټلاین او فل یا داخل کې رنګ داسې زیړ دا مو ورکه. بیا په دې ښه کلیک کوو فارمیټ شیپ او فل ته راځو د دې ټرانسپیرنسي څنګه کوو زیاتوو، یعنې تر څو زموږ دا شیپ داسې روڼ غوندې شي وینې لاندې ساحه ورنه معلومیږي. لږ یې نور هم داسې زیاتوو. دا په کومه زاویه دلته ایښودل شوی دی همدا کوم قسم معمولي لږ ذره کوږ شوی دی داسې په دې شکل باندې
دا راوړو دلته ږدو لږ یې نور هم دې خواته کوو داسې او معمولي یې لږ پاس چې کوو په دې شکل بل کوم ځای کې ایښودل شوی 2 3 دا یو د دې کاپي اخیستل شوی کنټرول ډي دا راوړل شوی دې ساحه کې ایښودل شوی دی زه فکر کوم دې دواړو منځ کې دې ساحه کې ایښودل شوی لږ یې داسې کږوو په دې شکل باندې او د دې یوه کاپي بله اخیستل شوې ده هغه دلته ایښودل شوې د لاندې اخري برخه کې بیا د دې یو بله کاپي اخیستل شوې کنټرول ډي دلته راوړل شوې ده شفټ سره دا څنګه کوو کوچنی کوو چې یوه اندازه کوچنی شي او فارمیټ ته راځو د دې د فیل کلر داسې لږ بدلوو بیا دا راوړو دلته مو ایښې ده یا دا معمولي داسې ته وو دې ساحه کې مو دا ایښې دا مو دې ساحه کې ایښې دي د دې څخه وروسته څه شوي دي ملګرو په دې تصویر باندې یا په دغه شیپونو باندې موږ تاسې تصویر راولو همدارنګه لیکل دي ځکه دا یو ټمپلیټ دی نو دا به انشاءالله په راتلونکي ویډیو کې وکړو دا ویډیو د تقریبا 9 دقیقو ته ورسېده چې تاسو خسته نه شئ بسم الله الرحمن الرحیم دوستانو سلامونه او نیک هیلې په دې درس کې موږ تاسې کافي اندازه ډیزاین ترسره کړه په دې درس کې موږ تاسې غواړو چې دې کې تصویر راولو لکه تاسو دلته ولیده موږ سره راوسته تصویر مو راوستی نو دې دپاره موږ دا نه ده سلیکټ کړی او د آخري دا نور شیپونه مو انتخاب کړي دي څه مو کړي دا انتخاب کو کنټرول دا انتخابوم بیا دا بل انتخابوم کنټرول مې نیولی دی دا شیپونه مې انتخاب کړه کله چې مو انتخاب کړه ښی کلیک په دې شیپونو کوو ګروپ دا مو ګروپ کړل کله چې مو ګروپ کړل اوس دا باید د ټولو څخه مخکې راولو نو په دې ښی کلیک کوم یا دلته فارمیټ ته موږ تاسې راځو رپ ټیکسټ او دلته څه لرو ان فرنټ آف ټیکسټ چې د نورو نه دا څنګه شي رامخته شي بیا راځو فارمیټ ته او د دې په منځ کې تصویر اچوو شیپ فیل دلته راځو پکچر ورک آفلاین موږ تاسې خپل کمپیوټر کې یو تصویر انتخابو دا تصویر هم زه انشاءالله تاسو ته اچوم په همدې د کور فولډر کې په دې کلیک کوو انزرټ دا تصویر زموږ او ستاسې په دې شیپ باندې څنګه شو انزرټ شو لکه څنګه چې تاسو دلته وینئ په دې کې هم څنګه شو انزرټ شو اوس لیکل پاتې چون موږ تاسې یو ټمپلیټ جوړوو سمه ده ټمپلیټ په دې خاطر چې موږ یو چاته دا ورکو هغه فقط پکې نوم تبدیل کړلی شي د دوی لپاره یو بهترین ډیزاین وي فقط نوم پکې تغییر کړلی شي او معمولي لیکل دا باید کار وکړي لومړی به هلته لیکلي دي کور پیج د ټایمز نیو رومن دی 2 سایز دی او بولډ دلته هم موږ همداسې کوو سره اخلو یو ټکس باکس راخلو دلته کلیک کوو دلته مې لیکلي دي کور پیج دا لیکل خپل کنټرول ای انتخابوم هوم ته راځم د دې سایز څومره کوم 2 بولډ په دې شکل دا موږ دلته څنګه کړي دي ایښي مو دي بیا د دې شیپ فارمیټ ته راغلی یو فیل کلر مو ورته نو فیل کړی دی او آوټلاین مو ورته هم څنګه کړی دی ختم کړی مو دی دا مو دلته ځای په ځای کړي ټایمز نیو رومن دا به هوم کلیبري دی دا به څنګه کو ټایمز نیو رومن کو صحیح شو په دې شکل مو دا برابر کړی د دې څخه وروسته موږ دلته لیکلي دي 2000 تاسو وګورئ موږ په کوم فارمیټ کې راغوستي ایریل بلیک 48 او بولډ دلته هم همداسې کوو ټکس باکس همدغه ټکس باکس کاپي کومه کنټرول ډي لاندې راوړم دې کې ما څه لیکلي دي 2022 او دا مې راخیستی دی 48 او دې ځای نه راغلی یو ایریل بلیک په دې شکل دا موږ راوړو دلته ږدو ښه بل په دې ساحه کې موږ لیکلي دي presented by افغان استاد دلته تاسو کولی شئ د خپلې ادارې نوم ولیکئ هره اداره چې ستاسو وي presented by افغان استاد دا لیکل دي کلیبري باډي 18 او بولډ دا هم زه همداسې کوم دا کاپي کوم کنټرول ډي دلته راوړو او دلته لیکو چې presented by افغان استاد دا لیکل کنټرول A
دې ځای نه زه راځم د دې سایز څومره دی 18 او د دې ځای نه کلیبري او بولډ نه بستلی دا دلته ږدو صحیح شو دا مو دلته کېښودم بله مرحله کې موږ تاسې څه کوو دلته لږ معمولي لیکل شوي دي دا په دې خاطر چې تاسو د کتاب نوم یا کوم غټ یو خبره پکې لیکئ هیډینګ دلته تاسو ولیکئ نو دا وګورئ دا په ایریل کې شوی دی بولډ او 48 موږ هم دلته دا لیکل اخلو کنټرول ډي دا دلته ږدم په دې کې ما څه لیکلي دي هیډینګ عنوان دا انتخابوو او د دې سایز کې 48 او دلته مو دا اخیسته ایریال بولډ په دې شکل مو دلته ځای په ځای کړی دې څخه وروسته مو بیا یو ټکس باکس راخیستی دی دلته مو راوړی او په دې کې مې لږ لیکل کړي دي زه لیکم مساوي رینټ او شروع کوم یو پاراګراف لیکل زه په دې کې کوم دا لږ داسې وړوکی کومه لاندې طرف هم لږ راغټوو او معمولي لږ لیکل ترې لرې کوم ډیلیټ چې لږ لیکل کم شي بیا دا لیکل ټول انتخابوو او دلته راځو جسټیفای لو دا جسټیفای کوو تر څو دا لیکل دلته څنګه شي معلوم شي په دې ساحه کې موږ تاسې یوه لوګو راخیستې ده او دلته مو کمپني نیم راخیستی دی موږ هم دلته داسې کوو زه راځم یو تصویر راخلم انزرټ پکچر د تصویر مې راواخیسته بیا فارمیټ ته راځم د تصویر د دې نورو تصویرونو نه پاس راوړم ان فرنټ آف ټکسټ او دا دلته لاندې راښکته کومه سایز یې وړوکی کوم داسې دلته ږدم موږ دلته لږ لیکل کړي دي کمپنی نیم وګوره موږ په د دې بهوزز 93 ایټالیک او 22 په دې فنټ کې ما څه کړي دي لیکل مې کړي دي نو دا را اخلمه یعنی دلته تاسو یا کوم کسان چې استفاده کوي هغوی خپل د کمپنۍ نوم لیکي صحیح شو زه دا لاندې راوړم دا انتخابومه او دې ته ورکومه کمپنی نیم هغه څوک چې دا لیکي هغه یعنی د ټمپلیټ نه استفاده کوي کولی شي خپل د کمپنی نوم دلته څنګه کې ولیکي 22 بولډ او دغه یو فنټ موږ دې کې څنګه کړی اخیستی مو دی بولډ نه باسو دا دلته راوړو څنګه کوو دوی بیټرۍ هم کمه ده زه دلته ږدم صحیح شو بیټرۍ کمه شوله که نه دا طرف به ما نور هم ډیزاین کړی و امید چې تاسو به دې درس څخه ډېر څه زده کړي وي